منګه د الله فضل له مولیان هم یو او د الله لوی احسان دی ډمان هم یو نو موږ به موسیقي کوله نو هغې کې زموږ په کلي کې استادې ورته وایي ډاکټر صاحب ته خبر دی پې هغه له الله دا ملکه ورکړې وه چې ربابي یا دوکړیمار یا باجې والا به یا دی به یو بل سره د دې طرز مخکې رستو به شو نو هغه به مونږ د شپې بوتلو تقریبا 100 یا 80 کالې عمر هغه به د شپې مونږ بوتلو هغه سره به مونږ خپله بلستنه موړه استادې به ناستو چې کله ربابي به اخوا شو یا به د اواز خاوند یا دوکړه یا باجا نو هغه به چې کوم دی هغه چوکه باندې هغه لا ګزار ورکو او ورته به وی دا د مور واده نه دی زه د مور واده له نه یم راغلی راته چېرته تللی واپس راشه نو په دې باندې هغه ته به استادې وي الله وله برخه ورکړه چې وفات شو خپل کوري جومات ته وقف کو جومات را رستو شو د استادي کورې په خپل ځان کې ځای کو استادي ته وی چې دا شوق د کم دی پیدا شو زما په خیال د تنظیمه دام یو کیسې ده استادي وی چې موږ به چونکې موږ غریبانان خلک یو د خیشکو ډېره غریبه سیمه ده نو موږ وی چې سبزي به موږ د رټ نه وړو په نوخار کې به هم خرڅوله پورې نوخار موږ ته ډاګونه وي د خورشید صاحب دی په کلي نو هغلته به وی چې موږ سبزي وړه نو ما یو ورځ زه لاړم د سهار اذان وشو نو ما وی چېره د لمونځ وکړه بیا به سبزۍ له منډۍ ته لاړ شي وی زه چې جومات ته لاړم او استاد یې هغه خیرت وکړو هره باندې ډېر ښه لګي وی ما وی چېره دا 10-12 منټه ته لیټ کېږي نو دا د سهار مونځ دی استاد یې له راوړه نیما بس بیا به زه 10-15 منټه مخکې راتلم وی یو شپږ ورځې چې تېرې شوې د استاد چې د سهار مونځ وشو مونږ تلو نو ما ته یې مېلمه لږ ایسار شو یې ما ته یې چېره خفه کېږم زه تا نورو منځونو کې نه وینم بد د سهار مانځه کې تا وینم ما ورته استاد زه د دې خیشکو کلي او دلته سبزي راوړم خو ستا دا تلاوت را باندې ډېر ښه لګېدو نو بد د سهار دا مونږ تا سره کوم بیا زه کلي ته ځم نو استاد یې وایي چې دا زه استاد په دې جومات په دې غولي کې ولاړ یم نو ما د استاد ته وویل چې رجي که داسې ختمي یا داسې سنتي یا داسې میلاد النبي والی یا د نعتونو شپه وي یا داسې واده کې ویدنې نو چې مونږ ته پته چې ته کوم ځای اوسېږې نو استاد به ما ته چې بد ته څه کوې بد دې جومات ته چې راشي بس زه دلته اوسېږم ویې ما ته چې استاد ته خو ټیک دی جومات کې اوسېږې خو خبره دا ده چې که زه د سهار نه د ماسپښین په مانځه په منځ کې رالم نو بیا به ته جومات کې خو نه نو چې کور دې کوم ځای دی نیما به استاد ته وی چې ما ته کور وایه کوم ځای اوسېږې او استاد به په شا تلو چې نه بس ته پرېږده که نه بس دا جومات دی به دلته چا نه تپوس وکړې نو ما باندې راولي ویې ما ورته چې ته که ناجوړه او مونږ تپوس له درځو نو بیا استاد ما ته یاره د ورور سړی مړه ته څه کوې بس زما کور څه کوې ویې ما ورته چې څه محله څه چم څه ګاونډ راته ووایه ما ته یاره مړه به دا خلک ښه خلک نه دي خلک ښه دي خو پته نه لګي ویلې نه شمه توجه به غواړم زمونږ کور یار هغې ګاونډ ته محلې ته ډمانو محله وایي ما ورته چې استاد راواچوله چې ده ما ته داسې لاس راواچوي ما ورله پړق ورکړ ما ورته انصافداره دا د خورشید صاحب پورې ما ورته انصافداره دی په ګاونډو سې نو د تلاوت ته دا هللی که دې ورسره کسب کولو لکه د داود علیه السلام به د مارغانو درول کتاب د دې ځای نه مخکې وبه ویم د پښتو یو ټپره وې ما ته په سترګو کې حل وایه لارې کوڅې د غمازانو ډکې دي یو څو نمونې دا کتاب مونږه هلته په نشي پولیس بیرو کې په دې باندې خبره زمونږ شوې ده هغه چې کومې خبرې شوي دي نو هغه زمونږ را خبره وې څنګه چې مې وویل چې اجرم پېژني او جومات هم پېژني نو هغه د جومات خبرې دي بس د اجرې د کور نه دي نو یو څو نمونې ګټور دي
زه فن نه لرم خو بس شوق مې یو د پښتو متل دی نو زه به اول ویم چې زما نیا چې کوم دی دا ملکان درګۍ ده نو هسې نه چې د درګۍ ملګري پرې خفه شي نو موږ د درګۍ ډمانو په تشو نونو دوکړې ویو نو زه په دغې باندې ویم چې دا څه عنوانات داسې دي چې لکه د تحقیق د سرحد د لاندې منم چې د پیسو تیسیز لیکل پټول او یا په پیسو باندې اخیستل یا د رنچورداس بیان یا اماباد جدیدیت د منم خو طیب جان د قلم تیز شوی څه خبرې لنډې پکاري او څه خبرې اوږدې پکاري نو دا تحقیق چې بیا خبره ډیره اوږده شي خوند یې ورک شي یا په خبره کې چې ابهام ختم شي نو څه به بیا قاري ته پرېږدي چې هغه ته لکه حساب کتاب څه جوړي خو ژبه د اظهار لار ده نو د ده دا یو چې دا ما وویل چې درې عنوانات د ده نه لږ اوږده پاتې دي او بله دا ده چې هغه خوند پکې نشته چې کوم د طنز و مزاح دی هغې له زه راځم چې که لږ یې پکې یو کار بله چولې وي نو ډېر به خوم لکه دا لا کومه ژبه ده شاهکار دی د هغې وجه دا ده چې موږ ټول د ژبې مینان یو او د ژبې حفاظت زمونږ چې کوم دی نو د خپل پلار نیکه د پت په شان زمونږ وظیفه لرو چې زمونږ دا ژبه دی هغې بچو ته واپس بلکې نوسو کړوسو ته هم لاړه شي چې دا چا نه تپوس نه کوي چې بابا څه وایي نو دا اوس چې دا ټي وي کې کومه خبره ده نو زه به ووایم چې ما په هغه کتاب هم لیکلي چې دا نو مشاهده دې ته وایي او اظهار هم دا پکار دی چې ته خبره کوې چې هغه بل قاري ته دا پته لګي چې دا خو پلانکۍ خبره ده ورته متوجه شي دا لا کومه ژبه ده هیلو ویورز سلام علیکم اینڈ ګډ مارننګ څنګه حال دی ہوپ چې تاسو زموږ دا شو انجوای کوئ سو کیپ واچنګ انفارچونیټلی زه نن لیټ شوم په روډ باندې ډېر رش و دیر از لاټ آف ټریفک یو نو اینی وی ما نن تاسو ته پروګرام کې ډېر سیزان راوړي دي لیټر راغلی دي هغه تاسو ته پړاوو ډېر انټرسټینګ میسیجز راغلي دي تاسو سره شیر کوو خو پښتو سانګ هم شته او میوزیک به هم انجوای کوئ نو نمونه ډېره ښه ده خو ما طیب جان ته صرف دومره ووې چې که دې سره د یو فکره بله لیکلې وې چې دا لا کومه ژبه ده ژبه خو د اظهار لار ده خو دلته خو پرې نه پښتون پوهېږي او نه انګریز چې یو دواړه یو بل ته مخامخ شي نو به ورته اړنګ دوړنګ ښکاري چې دا دې څه وایي او دا زه څه وایي نو بله دا ده چې دویمه نمونه د ادراک د حساب کتاب سره ده او زه چې ویم نو هغه دویمه نمونه د کودالې سره تعلق لري مونږ هیڅ نه یو دا مونږ چې هیڅ نه یو دا مونږ خپل همت بې همتۍ او خپل ځان یو احساس کمترۍ مونږ دې حد ته راوستو نو که چېرې مونږ دا خپل ټولنیز ژوند چې کوم لوبې وي د پښتنو په ټولنیز ژوند کې او هغه مونږ کولې نو یو طرف ته به یو فایده وته وه کبډي وه ګولي ډنډه وه ښکار و پرزونې وې د شپې چې کوم دی نو د پټ پټونې وې څه به ترې جوړېده اوس راله زمانه جدیده نو زه به دې کې ووایم چې اختصار به دا ځکه وکړم چې د خوړ په غاړه باندې یو هلک ډنډونه وښکه او غځونې کولې کاکا راغلو وی بچې دا څه کوې وی کاکا باډي جوړو اوس باډي به جوړه کوې نو کاکا ورته څه وایي بچې که پلار سره د کوداله والا د هغه به د باندې رملا سکم نیغ شوی و او په هغه به بوج هم کم شوی و او خدای شته مفت و کې به د باډي هم جوړه شوې وه نو که ته زما زوی او ته باډي جوړې او زما د اوږې نه کوداله نه غورځېږي نو خدای دې تا وبخي او خدای دې ما وبخي ځکه چې ته زما د ملا سکې که نه ته به ما له سپورټ راکړې نو که ته باډي بلډر شي او زما د اوږې نه کوداله نه غورځېږي
نو بس بیا به د خر هغه جون دی وي خر ته چاوي مبارک شه زوی دی وشو وی خپل بار به وړي او خپل بارګې به وړي او خپل به وړم